هغه سټیج ته تشریف راوړي او سامعینو ته خپل ترتیب شوی وینا ډالۍ کړي. شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحمید حماسی او تاسو ته هم دا هیله کوم د تاسو هم د محترم شیخ صاحب وینا ته پوره توجه راغواړم. بیا د موږ بعض مقتدیانو یو اخلاص کړی یو د عزت او وقار چپنې راوړي هغه هم په وګور ورځوم. وتعالى جل جلاله دې مو تاسو توفیق دې سمه راکړي. الحمد لله العزيز الحميد الودود، والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. الآية. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دویم کوم مجلس چې چا دایر کړی او چور کې مصرف کړی او څوک مجلس ته راغلي دي، الله دې ټولو ته ثوابونه او اجرونه ورکړي، الله دې ورباندې رحم وکړي. او مولوي صاحب سره دې الله ډېر ښه وکړي، د تاسو لپاره غټ خدمت کړی دی، الله دې دا خدمت قبول وګرځي. ولعين واحد تكرم ألف عين. علامه شهاب الدین علوسی تفسیره المعانی کې لیکلي کني زنن ورځ یولس جې دعوتون خو یو چرتم نظم ځکه زما درسونه وي، خو عربي کې یو مقوله ده: ولعين واحد تكرم ألف عين. د یوې سترګې په خاطر باندې سړی د زرو سترګو عزت کوي. نو زه د مولوي صاحب په خاطر باندې دلته راغلی یم. خیر تاسې دې نه یې خفه، د تاسو په خاطر، خو د مولوي صاحب په خاطر، د تاسې په خاطر باندې. او زه کوم بیان چې کول غواړم، کېدلی چې بعضې عوام مسلمانان ورونه د ما په خبرو کې لږ څه تنګ شي، خو تنګېږئ به ځکه نه، ځکه ما ته مولوي صاحب ویلي وو چې ته به یوه علمي او محققه وینا په دې به خاطر باندې کوې د مونږ خصوصا د کابل د شهریانو د هغې د ذهنونو کې خلکو داسې شیانو اچولي مولود ناروا ده او هغه ناروا ده او دغه ناروا ده. نو زه به د مولود په باره کې یو داسې هر اړخیزه غوندې ما ته چې څومره معلومه ده هغه بیان به درته وکړم، بغیر له دې نه د دنیا په سطحه باندې د دنیا په علماو به وګرځېږو. د دنیا چې څومره لوی لوی علما تېر شوي، د هغو ټولو نه به پوښتنه وکړو، غوښتنه او مسایلې به ترېنه وغواړو چې تاسې علماو د مولود په باره کې څه فتوا ورکوئ، آیا د جواز قایل یې که د ناجواز قول یې کوئ. اول خو دغه آیات ته ولقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، الله رسول علیه السلام مؤمنانو ته رالیږلی. ولقد من الله، الله احسان کړی په مسلمانانو باندې، الله په مسلمانانو یو لوی انعام کړی، یو لوی نعمت یې کړی. هغه څه شی ده؟ اذ بعث فیهم رسولا، ځکه په دوی کې الله رسول رالیږلی. ګورئ، الله وایي دا یو انعام ده، د انعام په مقابل کې شکر وي که نه؟ تاسې نه پوښتنه کوم، د قرآن آیات ده. زه ورسره د چپلې سره تکلیفېږم چې صاحبانو خفه نه شئ، بس ما ته منظوره ده. ولقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. ګورې انعام د قرآن وایي ولقد من الله، الله انعام کړی ای افغانانو په تاسې باندې، ای عربو، ای عجمو، ای افریقایانو، ای اروپایانو، امریکایانو، مسلمانانو، الله په تاسې انعام کړی. اذ بعث فیهم رسولا، چې په تاسې کې مو رسول رالیږلی. انعام د قبل کوي. تاسې نه پوښتنه کوم، د انعام په مقابل کې شکرانګي وي که نه؟ الله قرآن کې بل آیات کې وایي واما بنعمت ربک فحدث. الله چې در باندې انعام وکړ، د انعام په مقابل کې شکرانګي ادا کا. دا یو قرآن آیات وایي رسول علیه السلام انعام ده، بل آیات کې وایي واما بنعمت ربک فحدث. الله چې کوم انعام در باندې وکړ، الله کوم انعام در باندې راوسته، دا د انعام په مقابل کې دا د انعام شکرانګي ظاهره کا، پټه مه تېروه، خلک خبر که په دې باندې، په لاسپیکرونو کې یوه جلسه ور باندې جوړه کا چې د کفر ملګري په دې باندې خبر شي چې نن د رسول علیه السلام عاشقین را جمع شوي دي. نو
حدیث کې مرادي امام سیوطي سے حدیث راوړي جامع صغیر دغه یو کتاب ده د 10,000 نه زیات احادیث باندې مشتمل ده. وای التحدث بالنعمت شکر، تحدث اظهار د نعمت دا شکرانگی ده، اظهار د نعمت کو دا شکرانگی ده. قرآن خو ویل رسول الله چې تاسو لپاره انعام ده، نو دا انعام اظهار خو په دې باندې او که ظاهر یې کا نو ظهور یې بل طریقه کومه یو ده د غیر د دین چې مسلمانان را جمع شي، نو دا طریقه د جمع کېدلو ده. مسلمانانو په تاریخي اړخ د مولود باندې به خبرې نه کوو ځکه بیا مجلس ډیر وګدیږي، صرف مقصود به درته وایم په 4 وړه مذاهبو د دنیا باندې. خو یوه خبر ډیر ماته افسوس راځي، د منګه علما د افغانستان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب مقلدین دي. د منګه عوام ورونه کله کله د ډیرو راډیوګانو نه چې هغه د غیر مقلدینو د وهابیانو د چا راډیوګانې د هغې نه متاثر کېږي. دغه وینا چې زه کوم هغه چا ته دې ورسېږي چې هغه مقلدین دي، 4 مذاهب مني. هغه څوک چې هغه دغه مولود نه مني، یو دا د ما وینا ده ورته دا مذهب نه وتلي خلکو دپاره نه ده، هغوی سره مونږه د هغوی ته د مونږ وینا نه ده متوجه، ځکه هغوی ډېرې داسې خبرې کوي چې بیخي به ته ورته حیرانه سې. د رسول علیه السلام زیارت ته تلل حرام دي، هغه حرام ده او دغه حرام ده. پرېږده یا تاسې په خپله ساده یې عوامو، علما مو ملامت دي. مونږ غیر مقلدین څه کوو؟ مونږ په ټوله دنیا کې د ټولې دنیا خلک 90 کې مقلدین دي، 95 کې د دنیا مسلمانان 4 مذاهبو ته غاړه کړي. نو موږ د بل چا خبره څه کوو چې بل چا سره غږیږو؟ نو تاسې د موږ د خپل مذاهبو خبرې د سره واورئ چې د موږ د مذهب علما په دې باره کې څه وایي. راځئ اول به د دنیا علماو شافعي مذهب علماو ته ورسو. خو ګورئ مسلمانانو، دا 4 مذاهب حق دي. په امام شافعي صاحب په مذهب کې یو لوی عالم تېر شوی امام سیوطي ورته وایي. تاسې اعتبار وکړئ، قسم په خدای باندې زه په خپله ډېره زیاته مطالعه کوم. د دنیا په علماو کې څومره علما تېر شوي، د ده غوندې عالم ما ته بل څوک بیا خوند نه راکوي. صحیح ده د امام ابو حنیفه مقلد یم، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب کې لوی علما شته، خو د امام سیوطي صاحب غوندې علم د چا سره بیا نشته ده. زه یو کتاب د مولود په باره کې جوړ کړی، حسن المقصد فی عمل المولد، د مولود په باره کې کتاب جوړ کړی، د ټولې دنیا عالم ده. تاسې غیر مقلدینو ته ووایئ، ورته په الله قسم در کوم سیوطي عالم ده که نه ده عالم؟ دی به وایي په سترګو باندې امام سیوطي منم، غیر مقلدین یې مني. هغه یو کتاب جوړ کړی، په دې کتاب کې دلایل راوړي دي چې مولود بالکل ثابت ته بالکل ثبوت لري. دا په ټوله شافعي مذهب علماو کې داسې یو سړی د ټولې دنیا خلکو ته منظور سړی ده. دغه سړی د خپل کتاب کې ډېر اوږد بیان کړی، خو هسې لږ لږ به یې نه راخلي. په دنیا کې په علم حدیثو کې یو سړی تېر شوی، علامه ابن حجر ورته وایي، ډېر لوی سړی ده، په بخاري باندې شرحه کړې. په ټوله دنیا کې په بخاري باندې 3 مشهورې شرحې دي. یو د موږ حنفي عالم کړي علامه عیني ورته وایي، یو د امام شافعي صاحب د مذهب کړي ابن حجر ورته وایي، یو بل د امام شافعي صاحب د مذهب سړی ده علامه قسطلاني ورته وایي. عبدالعباس احمد ابن محمد المشهور بالقسطلاني بخاري باندې شرحه کړې. بیا دې زه خبر هم درته نقل کوم. دغه ابن حجر نه چا پوښتنه وکړه، وایي مولود په اسلام کې جایز ده که نه؟ څوک بیا هم نه وایي چې دا خو هسې د فقهاو خبرې وې، دا د دنیا په سطحه باندې ټول دغه علما د دنیا په سطحه علما دي. دغه ابن حجر نه چا پوښتنه وکړه، وایي مولود په اسلام کې جایز ده که نه ده جایز؟ وایي هو. وایي څه دلیل ده؟ وایي زه درته وایم. کله چې رسول علیه السلام مدینې منورې ته لاړ، هلته په مدینې منورې کې یهودیانو به د عاشورا د ورځې روزه نیوله. دا د بخاري او د مسلم حدیث ده. هلته په هغه ورځ باندې به د عاشورا په ورځ یهودیانو د مدینې به نه وایي چې نبي علیه السلام هجرت وکړو روزه نیوله. نبي علیه السلام پوښتنه وکړه دا روزه دې څه په خاطر باندې نیسي؟ وایي په دې ورځ باندې الله نجات موسی علیه السلام ته ورکړی، انعام قبل شي. کله چې په هغه ورځ باندې الله فرعون غرق کړ، په هغه ورځ باندې موسی علیه السلام د دریاب قلزم نه چې اوسنی نوم یې بحر احمر ده، له هغې نه الله تیر کړ، غرق نه سو. یو نجات ده د دې په خاطر باندې د دې چې الله ورباندې لوی انعام کړی، د دې په خاطر باندې به دوی هغه ورځ لمانځله، هغې ورځ باندې به دوی روزه نیوله. نبي علیه السلام څه وایي؟ نحن احق بموسی، د یهودیانو نه موږ ډېر حقدار یو. د یهودیان
د موسی علیه السلام د نجات ورځ لمانځي. موږ په دې ډېر حقدار یو چې د موسی علیه السلام ورځ لمانځو. ورځ لمانځل که په اسلام کې ناجایز وای دغه د بخاري او د مسلم حدیث ده چې نحن احق بموسی، موږ په موسی باندې ډېر حقدار یو، موږ په موسی علیه السلام باندې ډېر حقدار یو چې هغوی دغه ورځ لمانځي په عبادت باندې. نو موږ به هم د موسی علیه السلام ورځ د نجات ورځ یې غرق د فرعون هغه ورځ به موږ په عبادت باندې لمانځو. دا خو د بخاري حدیث ده، دا خو د مسلم حدیث ده، دا د علامه ابن حجر رایه ده. دا په شافعیانو کې لوی سړی تېر شوی، نو هغه دا فتوا ورباندې ورکړې ده. دا آیات مې چې مخکې درته ویل وقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. په حنبلیانو کې د امام احمد ابن حنبل د مذهب یو عالم تېر شوی، کتاب یې جوړ کړی لطائف المعارف. دا د دنیا په سطح باندې یو سړی ده، یو نر سړی ده. تاسې حاجي صاحبانو خیر که تاسې اکثر عوام یې، تاسې ته زه وایم خدای مو حج ته بوځه، هلته د سعودي د علماو نه بیا که ورسره مخامخ شئ غیر مقلدینو علماو سره، ورته علامه ابن رجب د دنیا په سطح باندې څنګه سړی ده درته به پته ولګېږي. علامه ابن رجب الحنبلي رحمت الله علیه کتاب ډېر کتابونه لري. یو مشهور کتاب یې په بخاري باندې شرحه کړې، خو مکمله سوې نه ده. ما په مدینې منورې کې په کومه کتابخانه چې د مدینې منورې والته ما ډېره مطالعه حج ته تللی وم، هلته مې مطالعه ورکې کوله. د کتاب فتح الباري هغه په بخاري باندې شرحه ده، لوی سړی ده. زه یو بل کتاب جوړ کړی لطائف المعارف ورته وایي، په دې کې ځان ته عنوان په دې خاطر باندې کېښودلی چې مولود د رسول علیه السلام دا جایز د دغه آیات نه استنباط کړی ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. بیا په دې کتاب کې اوږد بیان کړی ده ان شئتم على ان تقفوا بالتحقيق وبإشباع المسألة فلا ترجعوا يا أيها العلماء إلى هذا الكتاب، كتاب مفيد جدا، ممكن أن لا يوجد هذا الكتاب في مطالعنا هنا في الكابل. وده كتاب كبير مكمل بيان سرا لطائف المعارف. خلال ابن حجر فتواوا، ابن حجر سے بخاری باندې شرح کړي. ګوري مسلمانانو موږ د ځان نه درته نه وایو، په بخاری باندې په دنیا کې درې علما دي شرح ور باندې کړي، لوی شرح کله شرح تقریبا هغه عربي شرح د سلو نم اوړي، خو درې دانې عمده دي، درې وړې الحمدلله د مونږ سره شته. یو لګین علامه ابن حجر ده، هغه فتوا ورکوي مولود د رسول علیه السلام جایز ده، ویې لمانځئ، بلکل جواز لري. ما خو د ځان نه دي ویلي که نه چې ته ما ته وایې دا شرک ده د منګه. کله کله د منګه مقلدین علمان ډېر ساده غوندې چې یو پښتو کتاب چېرته وګوري، په پښتو کتاب کې وایي لیکلي ناجایز ده، ورک شه که ته رښتیا مولای پښتو کتاب مه ګوره، ولې عربي کتاب نه ګورې چې خبره په عربي کتاب کې چې په پښتو باندې ګورې. دا د دنیا په سطح ابن حجر رایه ده. بل عالم د امام شافعي صاحب د مذهب ده، علامه ابن حجر الهیثمي ورته وایي. دواړه د دوی نومونه ابن حجر دي، خو یو ابن حجر عسقلاني ده، یو ابن حجر الهیثمي ده. یو فتاوا جوړه کړې، دم ډېر لوی سړی ده، ډېر لوی عالم دی، یو کتاب یې جوړ کړی الفتاوا الحدیثیه. یو جلدی کتاب ده د مولود په باره کې ترنه پوښتنه شوې وایي مولود په اسلام کې څنګه ده. دا ابن حجر په دنیا کې ډېر لوی محدث ده، ډېر لوی عالم ده. دی ورته وایي بلکل مولود په اسلام کې جایز ده، دلایل یې سره راوړي دي، خو زه به یې صرف فتوا درته نقل کوم، نور زه نه اوږدوم ځکه تاسې اکثر عوام یې که علما وایي بیا به ما نور هم تحقیق ډېر کړی وي. دا د علامه ابن حجر هیثمي رایه ده. دغه علامه ابن حجر بل کتاب په مولود کې مستقل جوړ کړی نعمة الكبرى على العالم في مولد السيد ولد آدم. نعمة الكبرى على العالم دا الله یو لوی انعام پر رسول علیه السلام باندې، هغه د رسول علیه السلام زیږېدل دي. دا د کتاب د نوم معنا ده، ډېر اوږد بیان په کتاب کې کړی. نو دا د دنیا په سطح باندې داسې خبره هم نه ده. دا د ما خبرې به در سره ثبت کوي ویسئ همدغه خلکو نه چې دوی وایي دغه علماو تاسې ترنه پوښتنه وکړئ ورته دا څنګه علما دي. که چا په د علماو باندې جرح وکړئ دنیا په سطح خبر درته کوم، که چا په دغه علماو باندې جرح وکړئ ویلې دا ضعیف سړی ده راسئ ما نسې هر څه جرم غواړي زه یې در کوم. دا داسې خلک دي که دي د یو مذهب خلک خو ټولې دنیا خلکو ته دا منظور دي. په شافعي مذهب علماو کې یو عالم تېر شوی امام شمس الدین السخاوي ورته وایي، علامه شمس الدین عبدالرحمن السخاوي. ډېر غټ کتاب دی یو جوړ کړی، ډېر کتابونه جوړ کړي. یو له مشهور کتابونو نه الضوء اللامع فی اعیان قرن التاسع. یو کتاب یې جوړ کړی په مصطلحات د احادیثو کې په ټوله دنیا کې مشهور کتاب د فتح المغیث ورته وایي. یو کتاب یې جوړ کړی مسلمانانو
په مسجد نبوي کې دا کتاب ما وکړ الأجوبة المرضية فيما سئل عن السخاوي في الأحاديث النبوية. دا امام سخاوي مسلمانانو دومره لوی سړی ده امخ کې مثل سیوطي درته یاد کړ د هغه سیوطي سره د په خپله زمانه کې هم عصري ول ټکرې سره والې په خپل مابین کې ډېر رزونه سره کړي دي. دا هغه امام سخاوي ده ډېر لوی سړی ده. که تاسې ته هر څه زه ووایم علما ورباندې پوهېږي عوامو تاسې نه ورباندې پوهېږئ. دغه امام سخاوي دومره لوی عالم ده خصوصا د یو کتاب جوړ کړی المقاصد الحسنه في احاديث المشتهره على السنه. دا په علم حدیثو کې کتاب د یو جلد کې هغه کتاب علما دي وګوري بیا د علمیت څخه معلومیږي. دغه امام سخاوي یو کتاب جوړ کړی 3 جلدونو کې ده الأجوبة المرضية فيما سئل عن السخاوي في الأحاديث النبوية. ګورئ مسلمانانو دغه کتاب دومره زوړ و په مسجد نبوي کې یو وقفي کتابخانه ده د مسجد نبوي چې صاحبانو به لیدلي وي هلته دا کتاب کېښودلی و. هغه کتاب ما هلته پیدا کړم ما مطالعه ورکې وکړله. دغه امام سخاوي د فتوا غوښتل شوې دغه کتاب هلته دی مسجد نبوي په دویم چت کې لویه 15,000 کتابونه هغه کتابخانه کې کېښودلي ول. زما تقریبا منځ وم ما هلته اقتدا به مې د غږ امام پسې کوله باندې دویم چت کې ما مطالعه هلته کوله. نو دغه عالم امام سخاوي نه پوښتنه شوې وایي مولود په اسلام کې څنګه نه بیا یې لیکلي د ما استاد علامه ابن حجر هغه هم فتوا د جواز کړې زم فتوا د جواز ورکوم اوس یې منکرات دي ورکې هغه او دغه نه وي پکې هغه او دغه د ښځو تلل حضور د هلکانو ګډېدل زمونږ په مولود کې چیرې د هلکانو ګډېدل زمونږ په مولود کې چیرې د ښځو ګډېدل زمونږ په مولود کې چیرې د ښځو راتګ دا بالکل وایي جایز ده. غیر مقلدینو ته دې ما چلنج وي دغه امام سخاوي دا په دنیا کې دومره لوی عالم تېر شوی دومره لوی مقتدا ده دومره لوی د علم حدیثو سړی ده کله چې دی وایي دا حدیث ما پیدا نه کړ په کتابونو کې د دنیا علماو ته تسلیم کله دغه عالم امام سخاوي چې په مقاصد الحسنه کې وایي دا حدیث ما چېرته پیدا نه کړ د علما د دنیاو ته تسلیم وي دومره مطالعه یې کړې چې دی وایي ما دا خبره پیدا نه کړه د علما دنیا د ټولې دنیا علماو ته تسلیمي موږ د سره منو دومره لوی سړی ده. دغه امام سخاوي د أجوبة المرضية فيما سئل عن السخاوي في الأحاديث النبوية کې فتوا ورکړې. تاسو داسې فکرونه کوئ څه کېدی شي دا به چېرته دا خبرې اورېدلې وي ما ټولې دا په خپلو سترګو باندې لیدلي دي دا کتابونو کې دا کمې خبرې چې درته کوم. په بخاري باندې بل چا شرحه کړې ما درته ویلې مخکې په بخاري 3 لوی شرحې دي عمدة القاري فتح الباري إرشاد الساري المشهور فيما بين العلماء والطلبة بالقسطلاني. دغه قسطلاني عالم یو کتاب جوړ کړی لوی محدث د دنیا د خدا ټول څه درته وایم دا شافعي مذهب علما دي. زه یو کتاب جوړ کړی المواهب اللدنيه في المنح المحمديه بیا مې غیر مقلدینو ته چیلنج ده بیا هم د موږ علماو ته بعضې چونجن پیدا کېږي بیا هم ورته چیلنج ده. زه ورته وایم په دنیا کې بیا 3 کتابونه دي چې د رسول علیه السلام په مناقبو کې جوړ شوي دا هم در سره واورئ مسلمانانو ورځ خلک نه یو د دې افغانستان په مځکه باندې ګرځېږو خو په دې خاطر باندې چې لږ حالات مونږ ته چندان ډېر خوندور نه دي په دې خاطر باندې مونږ مارک غلی غلی ګرځي سر نسي راجېږولی که سر راجي کې خلک یې مړ کوي خلک یې په دا سر باندې وهي مونږ په دغه خاطر ویده یو. ګورئ مسلمانانو دا مې غیر مقلدینو ته هغه علما چې وایي په موږ حنفي مذهب علماو کې وایي مولود ناروا ده قسم په الله درته کوم په دنیا کې 3 کتابونه د رسول الله سلام په سیرت کې جوړ دي خو ډېر خو مشهور 3 دانې یو له هغې کتابونو نه یعنې د رسول الله سلام په صفتونو کې چې کوم کتابونه جوړ شوي 3 دانې ډېر زیات مشهور دي. یو له هغې نه علماو ته معلومات زرقاني ورته وایي یو له هغې کتابونو نه سبل الهدى والرشاد ورته وایي یو له هغې نه یو کتاب انسان العیون في سیرة امین المأمون دا 3 کتابونه دي دا د دنیا په سطح باندې کتابونه دي یعنی په الله قسم که زه ځان ته ووایم زه د کتابونو پلار یم را سره ویې منئ ځکه ما ته دومره کتابونه معلوم دي دومره کتابونه مطالعه زه کوم په الله قسم د دې 3 کتابونو نه ما ته د رسول الله سلام په سیرو کې نور جامع کتابونه نه دي معلوم د مولوي صاحبانو ما د مولوي صاحبان د ما شاګردان دي هغه مولوي صاحب د ساګاب ده شاګرد مې نه ده خو د شاګرد په مرتبه کې ما ته قایل ده ورته معلومات ده کله زه ما سره ډېر کېناستلی نه ده تاسې ورته پوښتنه وکړئ په الله قسم درته کوم د دې 3 کتابونو نه ما ته زیات کتابونه نور نه دي معلوم د رسول الله په شان کې چې دې نه د جامع کتابونه یو کتاب په 12 جلدونو کې د زرقاني بل په 14 کې دا 14 جلدونو کتاب
دا ټول ما کتلی ټول د کابل غیر مقلدینو ته چیلنج وي که دوی کتلی وي دا ګز د میدان خو ما په دې کم عمر کې الحمدلله کتلی په دې درې واړو کتابونو چې د رسول الله په سیرو کې جوړ شوي د دنیا په سطحه باندې دغه درې کتابونه دي دوی درې واړو کې د مولود د جواز فتوا ورکړې ده مولود وایي بالکل جایز د جواز لري شرعا داسې جواز لري یو له درې کتابونو نه علامه قسطلاني ورته وایي قسطلاني کتاب جوړ کړی المواهب اللدونیه فی المنح المحمدیه دا د بخاري شارح ده د امام بخاري رحمت الله علیه په کتاب باندې شرح کړي په ټوله دنیا کې مسلمه او مشهوره شرح ده دغه علامه قسطلاني په دغه مواهب اللدونیه کې ډېر خوندور تحقیق کړی په دغه لیده په کتاب باندې بیا په مواهب اللدونیه باندې د امام مالک صاحب د مذهب یو عالم راجب شوی علامه عبدالباقي الزرقاني المالکي ورته وایي د امام مالک صاحب د مذهب عالم ده افریقایي ده دې په دې کتاب باندې شرح کړي ډېر دلایل هلته لیکلي دي یو له دلایلو نه دا ده له فوایدو نه وایي که څوک مولود ولمانځي په هغه کال به په هغه وطن کې ډېر په هغه کلو علاقې کې به الله ډېر رحمتونه رانازلوي یاد یې ساتئ در سره لله الحمد د تېرو کلونو په شان باندې سږکالې مولودونه ډېر دي کله چې مولود د اتېرې چهارشنبې په ورځ باندې ولکتې تر نن ورځې پورې ما حساب کړی 3-4 ځایونه زه کم چېرته نه یم دعوت شوی دومره زیات دي الحمدلله نو دغه عالم د دنیا علامه عبدالباقي الزرقاني المالکي دغه د بخاري شارح علامه قسطلاني رحمت الله علیه دوم فتوا ورکړې ده بل امام شافعي صاحب د مذهب عالم د ما درته ویلي په سیرو کې مشهور کتاب جوړ کړی سبل الهدى والرشاد فی سیر خیر العباد دې کتاب کې یو باب کې ښودلی چې د رسول الله سلام مولود منزل په اسلام کې څرنګه دي بیا لیکلي دا بالکل جایز د جواز لري ډېر اوږد بیان یې کړی تقریبا 8 پاڼې په دې باندې لګولي دا په دنیا کې بل لوی عالم ده محمد بن یوسف الصالحي الشامي ډېر لوی سړی ده ډېر لوی عالم ده د دنیا په سطحه ما درته ویلې کتاب یې دومره مشهور ده چې په ټوله دنیا او کتابونو کې د سیرو یو مشهور کتاب دی د امام شافعي صاحب د مذهب بل عالم ده علامه ابو فرج نور الدین ابراهیم الحلبي الشافعي کتاب جوړ کړی المشهور بسیرة الحلبي کتاب ده انسان العيون في سیرة امین المأمون دا د سترګو دا باڼه د کتاب معنی د نوم معنی دا د انسان العيون د سترګو باڼه په صفت د امین کې هغه امین المأمون چې الله امین ګرځولی ده دغه په مناقبو کې هلته ډېر اوږد بیان کړی ده امام ابن جزري دا په شافعیانو کې هغه سړی ده قاریانو نه پوښتنه وکړئ ورته علامه ابن جزري په دنیا کې څومره لوی سړی ده بس همدغه یوه خبرې بس که په مشکات باندې شرح کړې حسن الحسین په اذکارو د دنیا کې ټولو علماو ته معلوم ده کتاب جوړ کړی د مولود فتوا ورکړې جواز دا په شافعیانو کې ده د امام شافعي صاحب د مذهب علماو دا تحقیق کړی خو ما ډومبی درته ویلی چې صاحبانو په تنګېږئ به ځکه نه ځکه کېدلی شي د تاسې په ذهنونو کې خلکو یو څه درته څولي وي تاسې ته به حق نه وي معلوم په راډیو کې یو ملا غږېږي تاسې سټ لیدلی مخکې لیدلی هغه څوک دغه ملا د امریکایانو زوی ده که د اروپایانو د هغه خبره مه منه د خپل عالم خبر دې ولې نه منې خپل مقتدا ته دې ته ورسه چې د پلارو د نیکه نه یې ته پېژنې که نګنه فتوا وګړه که زه درته ویلې حرام ده زه دې جیم ته د داسې چا نه ما ته وایي دیګا خورې په راډیو کې وینې چې دا ناجایز ده ته په خپل اصل کې سړی نه یې دا څومره علما چې دي تا په جومات کې دي بیا دا دې چېشته امامان کړي خو بیا دا بوی زه د راډیو امام ځان ته راوله کړم نو ګورئ مسلمانانو دې ته مو ډېر زیات فکر وي دا په امام شافعي صاحب په مذهب علماو کې لولي علما دي امام شافعي صاحب په مذهب کې یو عالم تېر شوی علامه ناصر الدین الدمشقي الشافعي ورته وایي د رسول الله سلام په مناقبو کې کتاب جوړ کړی السلوة الكئيب في فضائل الحبيب دا په سیرو د رسول الله سلام کې ډېر مشهور کتاب ده د فتوا د جواز ورکړي په امام شافعي صاحب په مذهب علماو کې داسې د امام شافعي صاحب په مذهب کې ډېر نور علما سره علامه اسماعیل ابن کثیر الدمشقي مولي صاحبانو پوښتنه درنه وکړئ امامان مو دي البدایه والنهایه په ټوله دنیا کې مشهور تاریخ د اسلام د ګوتو په شمار باندې دي یو لګی نه البدایه والنهایه البدایه والنهایه ممکن دیارلسم جوړ کې هلته دا تحقیق کړی ده چې کوکبري او بادشاه هغه په محاسنو کې راوړي وایي هغه یو بادشاه ډېر ښه کارونه یې کول یو له ښه کارونه مې دا ده وایي مولود یې لمانځه بیا څومره غټ مولود به و په زرګونو چرګانې به لالې وې او داسې به و هغسې به و دغه اسماعیل ابن کثیر الدمشقي دا د امام شافعي صاحب د مذهب سړی ده په علم احادیثو کې دومره لوی سړی ده ته به ورته حیرانه شې په 14 جلدونو کې د دنیا تاریخ جوړ کړی په اسلامي تاریخ کې په قرآن تفسیر کړی تفسیر ابن کثیر ورته وایي په دنیا کې یو بل سړی ده
امام شمس الدین الذهبي الشافعي ورته وایي دا ډېر لوی سړی دی، یو کتاب یې جوړ کړی تاریخ الاسلام په 6 جلدونو کې تاریخ ده، په ټوله دنیا کې لوی تاریخ دی، د تاریخ ده. وروسته له هغه نه څه ورته وایي چې چاپ د نن سبا د ابن عساکر د تاریخ نه چې هغه 82 جلدونو کې ده، نو د ده تاریخ 6 جلدونو کې تاریخ د تاریخ الاسلام ورته وایي. هلته یې دغه ملک کوکبري په مناقبو کې دا راوړي، وایي ته به د رسول علیه السلام مولود لمانځه، نو دا د ده په محاسنو کې راغلي. دا د دنیا په سطحه دومره لوی محدث ده چې ما درته ویلې یی عوام مولوي صاحبانو ته بیا د ده د کتابونو پته لګېږي. دا کتاب یې په 6 جلدونو کې ده. بل کتاب یې جوړ کړی سیر اعلام النبلا ورته وایي، دا په 19 جلدونو کې کتاب ده. په دې کتاب کې د مولود په باره کې کم تحقیق کړی، وایي دا له محاسنو نه د دغه بادشاه له محاسنو نه یو دی راوړی، وایي دا ښه کار ده چې ده به مولود لمانځه. خو دا فتوا ده که نه، دا د دنیا په سطحه علما دي. څوک نور در پاتې شول؟ کشکې وایي څوک نور در پاتې شول؟ دا خو د دنیا په سطحه علما و. امام ذهبي ستاسې قسم په الله باندې وکړي مسلمانانو، دغه امام ذهبي څه ده؟ عوام ورونه یې خیر ده، وضاحت به لږ درته کوم. وایي امام ذهبي رحمت الله علیه په ټوله اسلامي دنیا کې تر ده نه بل غټ مؤرخ بیا بل نشته. دا د سره یاد ساتئ، امام ذهبي په ټوله دنیا کې تر ده نه په اسلام کې بل لوی مؤرخ نشته. دومره لوی تاریخ کې چې الله د ته علم ورکړی بل داسې عالم نشته. د په دواړو کتابونو کې سیر اعلام النبلا کې تاریخ الاسلام د امام ذهبي کې د مولود په د بادشاه په محاسنو کې دی راوړی چې دا یو ښه کار کو چې مولود لمانځه، چې د هغه په محاسنو کې راوړی. خو دا معنا ورکوي چې مولود جایز ده که ناجایز وایي، ولې د په مناقبو کې راوړي، ولې ورباندې رد نه کوو؟ نو دا د امام شافعي صاحب د مذهب علما ول. دا د امام شافعي صاحب امام تقي الدین السبکي الشافعي دا یو بل عالم ده. تاسې به وایي دا به خدا څوک یې منځې نه پېژنو. خیر ده، دا خبرې مو سخت کړي. هلته یو چا نه پوښتنه وکړه ورته امام سبکي څوک ده؟ دغه امام سبکي هغه سړی ده کله علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه چې راجیګ شو، ده ویلې وایي د رسول علیه السلام قبر ته تلل حرام دي. د رسول علیه السلام قبر ته به نه ځي، حاجي صاحبانو حج خو به م کړی وي. رښتیا وایي څومره خوند چې په مدینې منورې کې د مکې مکرمې کې ګمره خوند شته. رښتیا وایي په الله قسم در کوم، څومره خوند چې په مدینې منورې کې ده هغومره خوند په مکې مکرمې کې شته. ګورئ مسلمانانو دا د سره واورئ، علماو لیکلي هغه خاوره چې د رسول علیه السلام بدن ورسره نښتی، هغه خاوره هغه مځکه تر عرش المعلا نه هم بهتره ده. هغه مځکه چې د رسول علیه السلام بدن ورسره نښتی، هغه مځکه تر عرش المعلا نه هم بهتره ده. بیت الله خو څه کوې؟ تر عرش المعلا بهتره ده. دا چا لیکلي؟ تاسې به وایي د ځان نه به خبر راته کوې. وفاء الوفا باخبار دار المصطفى په ټوله اسلامي دنیا کې د مدینې منورې دغه تاریخ مشهور ده. وفاء الوفا باخبار دار المصطفى علامه نور الدین السمهودي الشافعي. کله چې ابن تیمیه رحمت الله علیه راجیب شو، رحمت الله علیه ورته وایي علمیت ته قایل وي. خیر دی، یو څو مسلو کې سړی غلطېږي. نو ده ویلې وایي د رسول علیه السلام زیارت ته تګ دا ناروا ده. په ټوله اسلامي دنیا کې د ابن تیمیه دپاره د دې د مقابلې په خاطر باندې دغه امام تقي الدین السبکي الشافعي راجیب شو. دې مقابلې کتلې ورته وایي زه مقابله کوم. څنګه وایي د رسول علیه السلام قبر ته سفر کول حرام دي. کتاب یې جوړ کړ شفاء السقام فی زیارة لسید الانام. شفا د سقامو، یو څوک چې مریض وي، که یو څوک عاشق پرې مریض وي، د جانان سره ملاقات نه کېږي، مریض وي. د دنیا په عشقونو کې یو څوک چې عاشق و مین وي، چې جانان ونه ویني، مریض وي که نه، کله چې جانان سره ملاقات وشي وصال راشي، خوشحاله وي، غم ترېنه لرې شي. نو دا کتاب یې داسې جوړ کړ شفاء السقام. د رسول علیه السلام زیارت ته خلک مریضان دي، د رسول علیه السلام د فراق د وجې نه خلک مریضان دي. زما په کتاب باندې وایي د هغه مریضانو د جانان د هغې شفا راځي. شفاء السقام فی زیارة لسید الانام په یو جل کې کتاب د ما سره شته. دغه امام سبکي رحمت الله علیه د مولود په باره کې فتوا ورکړې ده. بالکل وایي جواز لري. دا امام سبکي ډېر کتابونه لري. ما سره په خپله 2 کتابونه شته. یو طبقات الشافعي الکبرا ورته وایي،
شپږ جلدونو کې کتاب ده، بل کتاب د ما سره د په 2 جلدونو کې فتاوا د امام سبوکی ورته وي د فتوا ورکړي د جواز ده. بیا څوک در پاتې سول خو همدغه د دنیا خلک دي که نه. ګورئ عوامو داسې خیالونه کوي، بیا درته وایم قسم په الله باندې چې دا د دنیا په سر، یعنې که د دنیا د سر نه هغه لولې علما د چې راټول کړي لکه غلبیل کې چې هغه واچوي او هغه غټ غټ شیان د غلبیل یو طرف ته راځي، قسم په الله باندې چې دا د دنیا هغه علما دي چې دنیا کې داسې چڼونو پسې وګرځېږي او راچڼ یې کې د دنیا په سطحه دغه علما دي چې ټوله اسلامي دنیا ته مقلدینو او غیر مقلدینو ته منظور دي، هغه دغه خلک دي. نو دا ټول امام شافعي صاحب د مذهب علما دي، دوی په دې باندې فتوا ورکوي وایي مولود جایز د خپل امام سبوکي رحمت الله علیه به کوو. دا بله خبره شوله چې ډېر راباندې وګنسي. علامه ابن خلقان ورته وایي په دنیا کې یو عالم تېر شوی ابن خلقان، دا په اسلامي تاریخ کې یو لوی تاریخ ده. وفیات الاعیان ورته وایي مشهور تاریخ ده، داسې د خلکو په مابین کې د علماو په مابین کې تاریخ په ابن خلقان باندې مشهور ده. دغه کې هم ډېر تحقیق کړی ده، مولود په محاسنو کې راوړی. دا دی بل یوسف بن اسماعیل النبهانی البیروتی الشافعي، دی د بیروت د لبنان یو عالم تېر شوی د امام شافعي صاحب د مذهب سړی ده، ډېر لوی سړی ده. د ډېر کتابونه د ما سره شته، یو کتاب یې جوړ کړی جواهر البحار فی فضائل النبي المختار. د نبی علیه السلام په مناقبو کې 4 جلدونو کې کتاب پیدا کړی، منصبانو ضرور دا کتاب پیدا کړي. 4 جلدونو کې کتاب د اوس ارزانه پیدا کېږي، مقتدیان دې څه په خاطر باندې وایخلئ. جواهر البحار فی فضائل النبي المختار، په دې کتاب کې دومره تحقیق کړی د مولود په باره کې. بل کتاب د جوړ کړی الحجة الله علی العالمین یا جامع المعجزات، هلته هم ډېر اوږد تحقیق کړی. نو دا 2 کتابونو دي کې د مولود په باره کې ډېر اوږد تحقیق کړی. امام شافعي صاحب د مذهب لوی عالم ده. یو کتاب یې ډېر بل مفید کتاب د ملایانو پیدا یې کوي، اوس کابل کې چاپ شوی، یو مطبعي والا زما ملګری دی دا بیروت نه چې راغی، نو ما ورته دا به ضرور چاپوي ځکه ملایان هغه بیروتۍ نه شي اخیستی، قیمته وي، نو هغه دلته به یې چاپ کړي. حاجي صاحب سردار خان ورته وایي دغه زمانو دا کتاب چاپ کړی شواهد الحق فی الاستغاثة بسید الحق، یو جون کې کتاب د 200 روپۍ قیمت ده. دا هم ډېر مفید کتاب ده، د دې باطلو خلکو ملا په دې کتاب باندې ماتېږي، پیدا یې کوي ضرور. بل په دنیا کې دغه یوسف بن اسماعیل النبهانی البیروتی الشافعي دم فتوا ورکړې. بل په دنیا کې یو سړی د ابو زرعی العراقي ورته وایي، دا عراقی ده، د امام شافعي صاحب د مذهب سړی ده. قسم په الله بیا درته وایم په دنیا کې هغه خلک چې 100,000 احادیث یې یادو، 100,000 احادیث چې حفاظ د دنیا ورته وایي، دا د ګوتو په شمار خلک دي. داسې خلک په دنیا کې چې 100,000 احادیث یې یاد وي، متنن و سندن و روایتن، داسې علما په دنیا کې د ګوتو په شمار باندې خلک دي. یو له هغې نه علامه ولی الدین ابو زرعی العراقي ورته وایي، ولی الدین ابو زرعی العراقي د ده پلار هم لوی محدث ده، پلار هم دغه خلکو نه ده چې د ګوتو په شمار باندې ده. مشهور کتاب یې د علماو ته معلوم ده، حمل الأسفار المغني عن حمل الأسفار في الأسفار على ما في الأحياء من الأخبار. د دغه زوی علامه ولی الدین ابي زرعی العراقي وایي مولود په اسلام کې جایز ده، بالکل جواز لري، جایز ده، شرعاً هیڅ خبره نشته. څوک چې کوي الله ورته ثواب ورکوي. همدومره د امام شافعي صاحب د مذهب علما بس دا د دنیا په سطحه خلک دي، خبر دی یې په دې باندې. په شافعیانو کې نه د دنیا په سطحه باندې چندسري علما دي. د هغو فتوا مې درته رانقل کړي، هسې ما او تا خبره مې رانقل کولی بیا به ډېر وخت وڅو. راځئ مونږ به احنافو ته ورسو، چې مونږ احنافو کې هم ډېر زمریان شته، احنافو علماو ته به ورسو چې احناف علما په دې باره کې څه وایي. د نن زمانې تقریبا 20 من ده، ممکن مړ وي، الله دې ورباندې رحم وکړي. ملایانو ته معلوم ده تفسیر منیر یې جوړ کړی، امام وهبت الزحیلی تفسیر منیر لوی تفسیر د 11 جلدونو کې د یو کتاب جوړ کړی، د دې کتاب نوم یې تفسیر منیر. بل کتاب یې په فقه حنفي کې مشهور کتاب ده، فقه اسلامي و ادلته. تاسې همدغه ملایانو ته قسم ورکوئ، یا هغه ملایانو ته چې تاسې ته وایي مولود نشته، قسم ورته یې ورکوئ که ته رښتیا ملای فقه حنفي دې څو فقه اسلامي و ادلته. د یو وړکی کتاب جوړ کړی فتاوای العصر، پوښتنه چا تېر نه کړې وایي مولود په اسلام کې څرنګه ده، جایز ده که ناجایز. دغه امام وهبت الزهیلي فتوا ورکړې وایي ثواب لري، جایز ده، ولې ناجایز ده؟ مونږ خو څه پکې ګډېږو نه، مونږ د رسول الله سلام سیرت وایي خلکو ته، ولې ناروا ده؟
دا امام زهیلی رایا ده د سره وایي مولانا بیا چېرته بیا داسې نه چې بیا موږ ته ټلیفون راکوئ کم کتاب کې وو څنګه وو دا امام زهیلی مشهور تفسیر منیر ده په 11 جلدونو کې دا د دنیا په سطح باندې تفسیر مشهور تفسیر د لوی عالم ده د فتوا د جواز ورکړي خلک کله خبر کوي وایي دیوبند علما د مولود سره مخالف دروغ وایي کتابونه نه دي کتلي د دیوبند فتوا به درته نقل کوم په دیوبند کې یو عالم ده علامه خلیل احمد سهارنپوري ورته وایي دغه عالم په ابو داود باندې شرح کړي په اول 14 جلدونو کې ده بذل المجهود على سنن ابي داود دما سره صدا کتاب دا لوی عالم د احنافو کې په ابو داود باندې اوس په دنیا کې څه شرح موجوديږي دوه دي یو عون المعبود ده او یو د بذل المجهود ده دا دوه د لوی شرح د دې نور غټي نسته یو د منګه حنفي مذهب عالم ده علامه خلیل احمد سهارنپوري هندوستاني ده ګوري مسلمانانو د دیوبند علماو ته د مکی مکرمه علماو خط ولېږي ګوري د مکی مکرمه علماو هندوستان دیوبند ته خط ولېږي وای تاسو دا مولود ولې نه منئ هلته یو څوک احمد رضا بریلوي ورته ویل تاسو به نوم اورېدلی بریلوي مکی مکرمه ته تللی د دیوبند علماو ډېر غیبت ورته کړی بدی پسې ویلي ول بیا د مکی علماو دیوبند ته خط ولېږي وای تاسو دا مولود ولې نه منئ څه شی دی په دې کې بعضې نورې سوالونه مور لیکلي بیا د ټول دیوبند په اتفاق باندې د ټول دیوبند دا لوی زمریان لوی احناف محدثین فقها دوی ته یې ویلې وای دوی ټول په خپله مشوره باندې خلیل احمد سهارنپوري رحمت الله علیه ته امر وکړ چې ته دا جوابونه بیرته ورته رد کړه جوابونه بیرته ور ولېږه یو کتاب جوړ کړه بیا د کتاب جوړ کړ یو سوال په هغې کې دا و چې مولود په اسلام کې څنګه ده د بیرته کتاب جوړ کړ المهند على المفند ډېر مفید کتاب ده المهند هندۍ توره مهند هندۍ توره على المفند په دروغجن باندې هغه څوک چې دروغ وایي نو د هغه په غاړه باندې د هندۍ توره ولګېږي مردار دي سي نو دغه کتاب المهند على المفند په دې کتاب کې د دیوبند عقیده دا ده د دیوبند على العمومي فتوا دا ده په دې کتاب کې ولیکل هغه مولود چې د الله ذکر د رسول علیه السلام سیرت د رسول علیه السلام د صحابه او سیرت پکې وي دا په اسلام کې جایز ده چا ویلي ناجایز ده دا د سره یاد ساتئ یاله عوام ورونو مسلمانانو ورونو دا دیوبند فتوا ده د دیوبند لوی عالم لوی شیخ الحدیث د دیوبند هغه علامه احمد علي السهارنپوري په بخاري باندې حواشي لري علما یې پیژني احمد علي السهارنپوري د دې دواړو دا فتوا په دې کتاب المهند على المفند کتاب کې په عربي ژبه باندې ده وی ګوري عوامو درته علما ورونو څه به درته پته به درته ولګېږي څه حکم ده پکې په موږ حنافو کې علامه مفتي شفیع صاحب د دې علماو نه پوښتنه وکړئ تاسې خو به م اورېدلي وي اکثره علما دي موږ په افغانستان کې حوالې کوي قرآن ترجمې کوي په تفسیر معارف القرآن باندې حوالې ورکوي اورېدلی مو د نوم که نه تفسیر معارف القرآن خو عوام ورونو دغه تفسیر معارف القرآن چې چا جوړ کړی علامه مفتي شفیع ورته وایي دا په دیوبند کې لوی عالم تېر شوی ډېر کتابونه لري یو کتاب یې جوړ کړی جواهر الفقه په دې کې مستقل یوه رساله په دې خاطر باندې ده نو هغه لیکلي چې دغه مولود چې ذکر ورکوي دا جایز ده هغه مولود چې ګډېدا یې ورکوي هغه ناجایز ده نو د موږ مولود کې خو ګډېدا نشته ده ولې تاسې د موږ په مولود باندې رد کوئ دا مفتي شفیع رحمت الله علیه په دنیا کې یو لوی عالم ده د جواهر الفقه کې کتاب د وی ګورئ په هندوستان کې لوی عالم ده شیخ الهند ورته وایي شیخ الهند معنا د ټول هندوستان عالم علامه محمود حسن دیوبندي د فتوا علامه مفتي شفیع صاحب را نقل کړې د دواړو یوه فتوا ده چې هغه مولود چې د الله ذکر یې ورکې صحیح احادیث پکې بیانېږي د رسول الله سیرت ورکې بیانېږي بالکل جواز لري دې کې خبره نشته ده د موږ د احنافو د مذهب یو تفسیر ده اگر چې ضعیف ده پروا نه کوي تفسیر روح البیان ورته وایي په هغه کې هم لیکلي دي مولود جایز ده عوام ورونو مسلمانانو علماو نه پوښتنه وکړئ تفسیر مع روح البیان د هر عالم سره نسته په هغې کې د مولود فتوا ورکړې د جواز فتوا یې ورکړې ده بالکل جواز لري د موږ په احنافو کې علامه علي ابن سلطان محمد القاري الهروي بس همدا یو هم په موږ په احنافو کې بس ده
که حق وایو په موږ احنافو کې زه چې سکلې حج ته تللی وم هلته به دغه وهابیانو علماو علامه علي قاري صاحب نوم به داسې ورته یاد کړ لاس په نامه به درېدل موږ احنافو کې یو عالم تېر شوی د موږ د هرات ته علامه علي قاري ورته وایي علي ابن سلطان المشهور بالقاري په مشکات شرح کړي مرقات ورته وایي ډېر کتابونه لري د ما سره ډېر کتابونه شته په شمائل ترمذي باندې ډېره نادره شرح کړي په دنیا کې بیا داسې کتاب نشته په شمائل ترمذي په شرح کې د په دې باره کې مستقل کتاب جوړ کړی مولود جایز ده ساده مذهبي خراب دي غیر مقلدینو ته موږ نه وایو موږ خپلو علماو ته وایو ولې ویده یې څوک درنه پوښتنه وکړي مولود څنګه ده ناروا ده ورک ده تا کتابونه کتلي که نه یو کتاب پښتو چېرته وګوري خدا چا جوړ کړی وي دستي ورباندې فتوا ورکوي دغه د علامه علي قاري فتوا وګورئ علامه علي قاري رحمت الله علیه په دې کې مستقل کتاب جوړ کړی وایي مولود جایز ده بالکل شرعا جواز لري زمونږ په احنافو کې دې علماو نه بیا پوښتنه کوم فتاوای کاملیه یو جلد کتاب د فتاوای کاملیه موږ احنافو کې ډېره مشهوره ده کامل ابن مصطفى الطرابلسي الحنفي دا د لیبیا ده لیبیا سره د هغې د زمونږ حنفي مذهبه عالم ده په افریقا کې یو وطن ده نوم به مو اورېدلی د هغه جده د عالم د دا کتاب جوړ کړی کتاب الهجر والاباحت کې عنوان کې ښودلی هلته یې وګورئ علماو چې مولود جایز بلي که ناجایز دي بلي دا په موږ احنافو کې خلک دي ګورئ او په موږ احنافو کې هغه سړی چې په ټول هندوستان کې اول علم حدیث و رواج ده کړی علامه عبدالحق ابن سیف الدین ابن سعد الله البخاري الدهلوي غیر مقلد نه به درته نقل وکړم په هندوستان کې یو غیر مقلد تېر شوی عالم ده ډېر ښه عالم ده زه ورته احترام لرم خیر ده که غیر مقلد ده خو ډېر منصف سړی ده اکثرو شیونو کې نواب صدیق حسن خان القنوجي البخاري ورته وایي دغه عالم څه لیکلي دي شاه عبدالحق صاحب په مناقبو کې داسې لیکلي دي وای دغه علامه عبدالحق صاحب په ټول اقلیم د هندوستان کې وای اول د علم حدیث و رواج چې کړی هغه دغه علامه عبدالحق صاحب کړی اول د علم حدیث و رواج چې په ټوله اقلیم د هندوستان کې کړی هغه دغه شاه عبدالحق صاحب ده مولانو نه پوښتنه وکړئ بیا اشعة اللمعات په مشکات یې یوه شرحه کړې لمعات په مشکات یې بله شرحه کړې ډېر کتابونه لري د یو کتاب جوړ کړی انوار السنه لرواد الجنه دا کتاب د ما سره سره بل کتاب ده ما ثبت في السنه ما ثبت في السنه في ايام السنه ما ثبت بالسنه في ايام السنه هغه شیان چې په احادیثو کې ثابت دي په ورځو د کال کې دا د کتاب د نوم معنا ده په دې کتاب کې د لیکلي وایي مولود جایز دا په ټوله دنیا کې حنفي مذهب علماو کې لوی محدث ده علامه عبدالحق ابن سيف الدين ابن سعد الله البخاري الدهلوي المشهور فيما بين العلماء بالشاه عبد الحق سے دا دغه فتوا ده هغه لیکلي جواز لري په موږ احنافو کې شاه ولی الله المحدث الدهلوي خبره راندوم په تنګیږي بنه ځکه ما اوس خپل مقصود شروع کړی علامه شاه ولی الله ابن عبد الرحیم المحدث الدهلوي دومره بزرګ ده دومره لوی عالم ده یو کتاب کې ما ولیدل دی څه وایي وایي ما ته الله دومره لوی علم را کړی ما دا ټولې خبرې چې ثابتې کړي دا مې په خپل علم باندې ثابتې کړي خو یوه خبر د الله طرف نه ما ته امر شوی وایي ما اصل کې د امام ابو حنیفه د مذهب تقلید نه کوم ما ویلي زه د یو مذهب تقلید هم نه کوم زه ځان نه مقلد کوم زه تقلید نه کوم وایي د الله له طرف نه ما ته امر وشي چې ته به د امام ابو حنیفه د مذهب تقلید کوې ګورئ فکر خبرې ته وکړئ بیا درته وایم دغه شاه عبدالحق شاه ولی الله صاحب وایي ټولې مسایل ما د خپل علم په مقتضا باندې حل کړي چې الله ما ته دومره لوی علم را کړی خو ما یلي زه د څلورو مذهبونو کې د یو مذهب تقلید هم نه کوم ځان ته خپله مجتهد یم یو لوی عالم یم امام ابو حنیفه او شافعي پلانکی په خپل کار کې زه یو لوی عالم یم وایي ما ته الله امر وکړو چې ته به د امام ابو حنیفه تقلید کوې تاسې ځان سره فکر وکړئ وړه خبر نه ده دغه سړی څه وایي د یو کتاب جوړ کړی فیوزات الحرمین ورته وایي فیوزات الحرمین په دې کتاب کې لیکلي وایي یوه ورځ زه په مکې مکرمې کې ناست وم د مولود مجلس په مکې مکرمې کې مولود لمانځل کېده په مدینې منورې کې لمانځل کېده وایي مولودو د اسمان دا د علم کشف سړی یم ده
وای د اسمان طرف نه داسې انوار روان ول، ډېر انوار راکته کېدل. وای ما چې خپل ځان سره فکر وکړ سمو ته متوجه سوم دا ملایکې ولې. نو مطلب دا د مولود مجلس ته د اسمان نه د الله ملایکې راځي، موږ د ځان نه خبر نه کوو. کله وهڅه د موږ خولې دې ماتې شي چې موږ به د ځان نه خبره کوو. شاه ولی الله ابن عبدالرحیم المحدث الدهلوي د مولسبان د پاکستان کوم جیلونه فارغ وي، د موږ ټول د علم حدیثو سندونه په شاه ولی الله صاحب ورځي. د افغانستان کې چې څومره علما دي، په بنگلادیش او هندوستان او منځنۍ اسیا کې چې څومره اسلامي علما دي، د ټولو سلطنت سند په شاه ولی الله صاحب باندې ورځي. هغه تقریبا د نن نه 300 کاله مخکې تېر شوی. هغه د موږ په علم حدیثو کې استاد ده. هغه وایي چې د رسول الله سلام د میلاد مجلس ته ملایکې روحانیان راکته کېږي. فیوزات الحرمین کتاب ده، بل کتاب کې دی لیکي. وایي د ما پلار راته ویلي، د ما د پلار وایي دا عادت و شاه عبدالرحیم صاحب وایي د هغه د عادت و چې هر کال کې به مولود لمانځه. یو کال بیا ډېر غریب و چې نه و سره لږ نقد ورسره ول، هغه یې خیرات و صدقه کړل. وایي رسول الله سلام مې ولیده، هغه یې بزرګانو یا یې خوب کې یا دغسې وایي رسول الله سلام مې ولیده، هغه نقد یې مخ ته کېښودلي ول، خوشحاله اوسي. یعنې همدغه صدقه دې کړې ده، همدا دې کافي ده. دا په موږ احنافو کې علما دي، څه نادر فکرونه کوي مسلمانانو. په موږ احنافو کې بل یو عالم ده علامه عبدالغني النابلوسي المجددي النقشبندي. دا په احنافو کې ډېر لوی عالم تېر شوی، علامه عبدالغني النابلوسي المجددي النقشبندي. د ډېر کتابونه جوړ کړي دي په احنافو کې، ډېر لوی عالم په احنافو کې تېر شوی. جواهر البحار فی فضائل النبي المختار په دې کتاب کې د ځان ته فتوا را نقل کړې ده. نو د جواز هم ثابت ده د علامه عبدالغني النابلوسي سے. د موږ په احنافو کې یو څو خبرې نورې کوم، خیر په تنګېږئ مه. د موږ په احنافو کې مسلمانانو ورونو یو بل عالم ده په هندوستان کې ډېر لوی عالم ده، علامه عبدالحی ابن عبدالحلیم اللکنوي السوسانوي الهندي. د یو کتاب جوړ کړی مسلمانانو ورونو، مجموع الفتاوا ورته وایي. په 4م جلد کتاب الهجر والاباحت کې د مولود په باره کې فتوا ورکړې ده. مجموع الفتاوا ټول علماو سره شته، کتاب الهجر والاباحت وګورئ د مولود په باره کې فتوا ورکړې ده. دا بل لوی دلیل ده. شاه عبدالعزیز سے فتاوای عزیزه کې د مولود فتوا ورکړې. څومره لوی سړی ده شاه عبدالعزیز رحمه الله. تفسیر عزیزه مشهور تفسیر ده. په موږ حنافو کې بل لوی عالم تېر شوی علامه وسم ژوندی ده، علامه مفتي تقي عثماني. د ټول اسلامي دنیا د مسلمانانو مشر علامه مفتي تقي ده. ممکن ان شاء الله داسې به وي. مفتي تقي عثماني اوس په ټوله دنیا کې د مقلدینو او د غیر مقلدینو د مسلمانانو د علمیت له لحاظه مشر علامه مفتي تقي ده. دا د مفتي شفیع صاحب زوی ده، په کراچي کې اوسېږي. یو کتاب یې رسي هغه فتح الملهم ورته وایي علی الجامع الصحیح المسلم. دا کتاب چې کله د جوړ کړ نو بیا هغه د دنیا علماو دا کتاب چې وکتل نو بیا ده ته مرتبه د دې ورکړله چې څه دی بس د دې نه بعد ټول اسلامي دنیا مشرې مکې مکرمې کې دا لویه کتابخانه جهاني سطحه باندې مدینه منوره کې دا کتاب داسې غاټ کېښودلی و. ما به چې وکتل زړه به مې سخت یخ شي چې د احنافو کتاب کوم تر ټولو نه بر کېښودلی ده. دغه عالم په فتاوای عثمانیه کې دا د موږ د مولود فتوا ورکړې ده، بالکل جایز ده وایي، شرعا جواز لري، څه خبره نشته ده ورکې. د حنابلو نه به م یو دوه خبرې درته نقل کړم، د مالکیانو نه. د احناف بس په مالکیانو کې لوی عالم په مالکیانو کې مسلمانانو علامه دردیر ورته وایي، علامه دردیر المالکي ورته وایي. دا په مالکیانو کې لوی سړی ده، داسې لوی سړی ده لکه په من کې ابن العابدین الشامي، داسې لوی سړی په مالکیانو کې ده. د فتوا د جواز ورکړي. په مالکیانو کې بل عالم ده علامه ابن الحاج المالکي ورته وایي، کتاب یې جوړ کړی المدخل، 4 جلدونو کې کتاب ده. هلته مولود یو منکرات فی المولود یا غیر رد کړي. دا د موږ او تاسې غوندې مولود دا ثابت ده، بالکل شرعا جواز لري، څه خبره ورکې نشته. او بل حنابلو ته به راسو، د امام احمد بن حنبل علماو ته به راسو. د موږ احنافو کې رښتیا علامه رشید احمد ګنگوهي رحمت الله علیه فتاوای رشیدیه کې فتوا ورکړي. هغه د هندوستان مولود یې رد کړی چې منکرات نه یې ورکړي، لکه د موږ غوندې دا جایز ده، هېڅ خبره نشته. فتاوای رشیدیه یې هم بروب بیان کړی. په موږ احنافو کې یو بل عالم تر مالکیانو کې یو بل په حنابلو کې مشهور عالم علامه ابن الرجب الحنبلي ده. دا ګوري مسلمانانو د دنیا په سطح باندې خلک ول
خامخا که کوم وخت راغلی زه به دا ټول کتابونه در سره کته کوم وی ګورې ورباندې هم بس چې څوک خو د ځان نه څوک خبرې نه شي کولی نو مولود په اسلام کې بالکل جایز ده مولود په اسلام کې بالکل جواز لري دوی څه وایي مولود ولې ناجایز ده چا ویلي چې ناجایز ده وایي علامه ابن باز لیکلي ابن باز ته پېژنې خو د ټولې دنیا د غیر مقلدینو د وهابیانو مشره مغه ده نو زه خو وهابي نه یم زه خو غیر مقلد نه یم زه خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب یم ته ولې ما ته هغه فتوا نقل کوې نو همدومره خبرې بس دي مسلمانانو ورونو کېدای چې وخت مو د تاسې نیولی وي نو الله دې په تاسې باندې رحم وکړي الله دې تاسې سره ښه وکړي چې د رسول الله سلام میلاد ته راغلي یئ الله به انشاءالله در دې باندې درته ثواب درکړي الله دې تاسې ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي الله دې ټول مسلمانانو ته د مشکلاتو نه دې الله ټول مسلمانانو ساتي الله دې مونږ ته حب د رسول الله سلام را نصیب کړي الله دې مونږ او تاسې د هغو کسانو نه وګرځي چې د رسول الله سلام عاشقین وي انشاءالله چې څوک درته راغلي وي دا به ټول د رسول الله سلام عاشقین وي یوه خبره باندې خبره کوم هغه کشر چا چې نعت ویلي اول خو دعا ورته کوي الله به دعا قبوله کړي د ده والد صاحب د کفر په زندان کې زنداني ده الله د ده والد صاحب ورسره خلاص کړي د زړه نه دعا وکړي د دې وړکي هلک پلار سپینګری پلار ده انشاءالله داسې سپینګری په دې مجلس کې نه وي چې د دې پلار غوندې سپینه ګیرې وي داسې سپینه ګیرې ده د دې کفر په زندانونو کې زنداني ده الله دې د زندان نه راخلاص کړي دا دعا ورته وکړي نعت کې یوه ډېره ښه خبره وکړله وایي نسیمه باد مې نسیم دا سهار باد ته وایي وایي دا د ما سلام د رسول الله سلام روضې مبارکې ته ویسه غیر مقلدین یوه بله ما ته اوس را په یاد شو داسې نعت ویلی دی اخري خبره به درته وکړم غیر منګ او تاسو کې عادت ته څوک چې حج ته ځي بیا د سپینګیري خلک ورته وایي و د رسول الله سلام په روضې باندې سلام وایه غیر مقلدین څه وایي وایي دا ناجایز ده دا شرک ده د رسول الله سلام روضې ته ولې سلام ورلیږي خبر څه داسې خلک شته شعب الایمان د امام بیهقي دا په علم حدیثو کې تقریبا په 11 جلدونو کې کتاب ده په علم حدیثو کې امام ابوبکر البیهقي ورته وایي ده په دې کې لیکلي دي وایي د هغه په مناقبو کې څه ورته وایي لوی عالم ته سوی عمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز به کله چې څوک حج ته تله رسول الله سلام روضې مبارکې ته به چې تله یا به یې سړي ته ویلې وایي د رسول الله سلام باندې سلام وایه دا دماغ کار نه ده ما ته وایي شرک ده شرک نه ده بابوجي ځان پوه که دا د صحابو د سلف الصالحینو عادت و د هغوی دا کار کړی ده ځان نه دماغګري خراب دي تا سره وښتلی نه خوند به درکړي شفاء السقام فی الزیارة لسید الانام په دې کتاب کې هم دا لیکلي دا بالکل سنت د صحابو ده د تابعینو ده د سلف علماو ده عمر ابن عبدالعزیز په دنیا کې څومره لوی عالم تېر شوی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله دې موږ او تاسو ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي هغه چې تشریف راوړي او سامعینو ته خپله ترتیب شوې وینا ډالۍ کړي شیخ الحدیث